ستړې مشې میرمن جواهر عبدالله د خیرښېګڼې په کوم ډول کارونو بوخت یاست؟ I have been a teacher in the UK for 24 years. زه 24 کاله په بریټانیه کې ښوونکې وم. په 2014 کال کې مې تقاعد واخیست او پریکړه مې وکړه چې له دې وروسته به د خیرښېګڼې لپاره کار کوم او د سومالۍ په لرې پرتو سیمو کې به د ماشومانو د عالت ښه کولو او تعلیم سره مرسته کوم. د مالي مرستې تاسو څنګه راټولوئ په بریټانیه کې او سومالیې ته یې په کوم ډول لیږئ؟ Over here we have various types of strategies to fundraise. د مرستو ټولولو لپاره بیلابیلې تګلارې لرو چې له کرونا وړاندې مو عملي کولې. د مسلمانانو اخترونه ښه موقع ده. موږ به پکې لاس پلورنځي لګول او خواړه به مو پلورل. دلته چې زموږ کوم خلک دي د هغوی غم شادي او راټولیدنو کې مو برخه اخیسته او له خلکو مو مرسته ټولوله. د واتساپ ګروپ لرو، په دې کې هم خلک له یو بل سره همغږي کیږي. موږ ځینو مرستندویو ادارو ته خپل غوښتنلیکونه استول او د مرستې اړتیا او ځای مو ورته په نښه کوو. 6 کاله مو دا کار وکړ. په لومړي سر کې چې موږ کوم ښوونځی سومالۍ کې پرانسته، یوازې 15 زده کوونکو ته یې د زده کړې اسانتیاوې برابرې کړې او له هغه مو پیل وکړ چې دا پروګرام نور هم وغځوو او تر ډیره معلولو ماشومانو ته د زده کړې چانس ورکړو. د سومالیا او د افغانستان حالات یو رنګ دي. څنګه کولی شو چې هلته خوار و غریب سره مرسته وکړو؟ We work directly with people inside Somalia. موږ په سومالیا کې دننه له خلکو سره کار کوو. هلته چې په لرې پرتو سیمو کې موږ 2 ښوونځي ودان کړل. دغه خلک موږ ته وایي چې د ښوونځي مهمې اړتیاوې څه دي. موږ یې لارښوونه کوو او دا معلوموو چې دوی څه شي ته ضرورت لري. په لومړي ځل چې کوم میز، څوکۍ او فرنیچر موږ ښوونځي ته پیدا کول، دلته بریټانیه کې مې له هغه ښوونځي ترلاسه کړل چیرته چې زه ښوونکې وم. د هر څه مرسته یې راسره وکړه. د کڼو او هغو زده کوونکو لپاره یې اپونه راته راکړل چې اورېدل یې نشي کولی. لپټاپ، کمپیوټرونه، پروجیکټر مرسته یې وکړه. موږ همداسې ګرځو چې هلته د ماشومانو اړتیا ومومو او بیا ورته د مرستې غم وخورو. خو کرونا بلا وهلې هر څه اغېزمن کړل. میرمن جواهر، د دې تجربو نه افغانستان کې هم ترې ګټه کیدی شي؟ My advice to Afghan is we do, and I do know that we have similar situations. زما سلا مشوره افغانانو ته دا ده. موږ سومالیا او افغانستان نږدې یو ډول حالات لرو. موږ کلی او بانډو کې کڼه او معذور ماشومان لرو چې روزنې ته اړتیا لري. موږ تعلیم ته ضرورت لرو، نو باید له خپلو خلکو سره مرسته وکړو. موږ هغه ماشوم زده کوونکې چې په اول ځل په ښوونځي کې کېنوله اوس 20 کلنه ده. ډېر کار موږ ورسره وکړ چې هلته ښوونکې شي او په خپلو پښو ودرېږي. همداسې وشو. اوس معلمه ده. اوس چې کرونا ده، لا ډېره اړتیا لیدل کیږي چې باید خپلو بېوزلو خلکو فکر راسره وسي. میرمن جواهر، افغانانو ته مو پیغام څه دی د مرستې په باره کې؟ I would advise the Afghan people in the diaspora. زما مشوره او وړاندیز هغو افغانانو ته چې له هیواده بهر میشتي دا ده. هغه پیسې چې له کوره بهر تاسو پر مکډونالد، کافي شاپونو او نورو ځایونو کې لګوئ، د یوې ورځې پیسې وطن ته ولېږئ او د خپل هیواد او د ماشومانو او تعلیم پالنه وکړئ. د سیمه نیوز سره مو له خبرو منندوی یم. ډېره زیاته مننه.